د بدن جوړونې ورزش ستاسو څخه د اولاد راوړلو قابلیت اخلي. زیب اندام ورزش او یا هم باډي بلډینګ ورزش کول ستاسو د ښایو ارټیسټیس د کوچنیوالي او بالاخره د بې اولادۍ لامل کیږي. دا چې څنګه او ولې دا مشکل رامنځته کیږي دلې ورباندې خبرې کوو. هغه ورزشکاران په خاص ډول چې د ورزش سره تجارتي، مضر او خپلسري په مختلفو ترکیبو کې جوړ شوي درمل استفاده کوي، په خاص ډول انابولیک سټروید، دوی په بې اولادۍ باندې اخته کیږي، ځکه چې انابولیک سټروید درمل د انسان په وجود کې د فولیکل سټیمولیټینګ هورمون او لیوټینایزینګ هورمون سویه راکموي، چې په نتیجه کې د شخص خصیې یا خایې په عام اصطلاح باندې چې موږ تاسو ورته وایو د نارینه هګۍ کوچنۍ کیږي او شخص په بې اولادۍ باندې اخته کیږي. تا دا خو حتما سوال پیدا کیږي چې ولې دا مشکل رامنځته کیږي؟ نو اوس درته وایم. طبي میکانیزم یې په داسې شکل سره درته واضح کوم، مطلب دا چې ولې انابولیک سټروید د ټیسټوسټرون هورمون د کموالي سبب کیږي. زیاتره ورزشکاران انابولیک اندروجینیک سټرویډز درمل د عضلاتو د غټوالي لپاره استفاده کوي. د یاد درملو په استفاده سره څه پیښیږي؟ دغه درمل ستاسو د وجود د ټیسټوسټرون هورمون تقلید کوي. زموږ د وجود ټیسټوسټرون هورمون د وجود د عضلاتو کتله زیاتوي، نو دغه درمل هم د ورزشکارانو د وجود د عضلاتو د غټېدو سبب کیږي. خو د دې سره سره د نیګیټیو فیډبک میکانیزم په اساس هایپوتلامیک پیچوټري ګوناډل اکسیس حلقه هم تنګوي. او بله خبره د FSH او LH د سویې د کموالي ده. کله چې تاسو خارجي ټیسټوسټرون هورمون او یا هم انابولیک سټروید اخلي، نو ستاسو په وجود کې یوه ساحه ده چې هایپوتلاموس نومیږي. دغه ساحه ستاسو خارجي اخیستل شوی هورمون تر نورمالې اندازې زیات احساسوي او په نتیجه کې د ګوناډوتروپین ریلیزینګ هورمون افراز او تولید راکموي. کله چې ګوناډوتروپین ریلیزینګ هورمون تولید راکم شي، دا حالت همزمانه فورا نخامه غدې ته خبر ورکوي چې تاسو د لیوټینایزینګ هورمون او فولیکل سټیمولیټینګ هورمون تولید او افراز راکم کړي. د LH او FSH هورمون د راکم شي نو څه خبره تاوان یې درته وایم. LH یا لیوټینایزینګ هورمون په ښایو کې د ټیسټوسټرون هورمون د تولید لپاره یو مهمه تنبیه ده. ښایو ته وایي چې تاسو یاد هورمون جوړ کړئ، نو چې LH راکم شي ټیسټوسټرون هورمون به هم راکم شي. او په بل اړخ کې FSH د یا فولیکل سټیمولیټینګ هورمون د سپرم تولید حمایه کوي او کومک ورسره کوي، چې په دې سره به د سپرم یا مني تولید هم راکم شي. نو چې دوی دواړه د منځه ولاړ شي، بیا به څنګه سپرم یا مني جوړ شي؟ اوس به د ښایو پر کوچنیتوب خبرې وکړو چې ټیسټیکولر اټروفي ورته وایي. کله چې د LH هورمون سویه راکمه شي، نو ښایې داخلي ټیسټوسټرون هورمون نور نه جوړوي. کله چې په دوامداره توګه ښایې هورمون جوړ نه کړي، بې وظیفې او دغسې د استراحت په حالت کې پاتې شي، نو په نتیجه کې یې ښایه کوچنۍ کېږي. او بل کله چې د FSH اندازه کمه شي، نو د سپرم یا مني جوړېدل خرابېږي، چې د دې په نتیجه کې بیا سپرم تعداد راکمېږي او شخص په بې اولادۍ اخته کېږي. که تاسو تر اوسه په دې نه یاست خبر چې یا درملو په بې اولادۍ اخته کړي یاست که نه، تاسو باید د خپل وجود د هورمونونو او سپرم معاینات وکړئ. اوس پر دې خبرې وکړو چې آیا دغه اشخاص چې په بې اولادۍ اخته شوي دي بېرته درملنه ممکنه ده او که نه؟ که چېرې تاسو په اولو وختو کې یا درمل قطع کړي او ځینې درمل چې ستاسو سره د وجود د هورمونونو په نورماله کېدو کې کومک کوي د ډاکټر د مشورې سره سم واخلي، ممکن تاسو د بې اولادۍ څخه خپل ځان وژغورئ. اما که چېرې تاسو د زیات وخت لپاره دغه درمل استفاده کړي وي او د وجود د هورمونونو مو په دایمي شکل سره ښکته پاتې شوي او په ضمن کې تاسو سمه درملنه ونه کړئ، نو بیا امکان لدې شته چې تاسو په دایمي شکل په بې اولادۍ او اقامت باندې اخته شئ. نورمال او بیا له دغه درملو څخه باډي بلډینګ ورزش کول کوم تاوان نه لري او نه هم د ښایو د کوچنیوالي او بې اولادۍ سبب کېږي. د مشورې لپاره زموږ سره په واتساپ کې اړیکه ونیسئ او یا هم مخامخ مراجعه وکړئ.